د کہانی شروعات کیږي د سکسانو نه چې هغه په پرایویټ جهاز کې چرته تلو والا وو خو دغه ځای کې ډېر عجیبه جینۍ راشي نو دا کسان چې دا وګورو نو هغې اړه خوشحاله نشي خو هغه جینۍ په جهاز کې کینو په خپل ډاکومنټس باندې کار شروع کی او د باقي کسان چې کم وي هغې یو ځای ناست وي او هسې مذاق کوي اوس د دې ماحول نور هم ګرمېدو دپاره دغه هلک د دغې جینۍ یو ویډیو ولګوي چې هغې یو شو کړی وي او هغې کې هغې دا ښولي وي چې په ځنګل کې به څنګه اوسېږي خو دغه جینۍ چې دا وګوري چې دوی زما ویډیو پسې خاندي نو هغه ډېره زیاته خفه شي او هغه په غوسه کې هغه خپل ډاکومنټس ډیلیټ کړي خو د دوی دا خوشحالي په چغو کې بدل شي اچانک په جهاز کې څه خرابي راشي او په یو ډېر خطرناک طوفان کې د دوی دا جهاز گیر شي او دا کم کسان چې په سیټ نو ناست نو دوی لکه د بال په شان کله یو طرف ته بتلل او کله بل طرف ته خو دغه ځای کې اچانک په انجن کې خرابي راشي او د دې جهاز یوه حصه په هوا کې ماته شي چې د ډېر پرشر د وجې څه کسان ډایرکټ دغه جهاز نه پروزي دغه ځای کې یو سړی پریوتو والا و خو هغه د دغه جینۍ سیټ ونیسي او د یو ښه انسان په ناطې باندې هغه جینۍ د دې سړي مدد کو خو هغه سړی ډایرکټ دغه جینۍ په مرۍ کې ونیسي او هغه د دې سیټ نه د لرکولو کوشش کو خو دغه جینۍ د ځان بچ کولو دپاره هغه په لاس کې یو کانټه وي چې دی په لاس وبخي چې د درد د وجې هغه دا پرېږدي او سیده د جهاز نه بهر پریوزي خو هغه په مرۍ کې پټه نښتې وي او د هغه مخ په دغه کړکۍ له راتلو چې دغه ځای کې زر دغه ښځه د دې وینډو پرده راښکته کي او دا جهاز سیده سمندر ته راپریوزي چې هغه زر خپل سیټ بیلټ کولو کي چې دغه جهاز نه بهر روزي د سمندر سطحې ته خو په سمندر کې هم ډېر تیز طوفان وي هغه د لرې نه یو آیلینډ وویني چې هغه د هغې آیلینډ طرف ته ور روانه شي او هغه چې کله په هوش کې راشي نو هغه د سمندر غاړې ته پرته وي نو هغه چې اخوا دې خو ویني ډېره زیاته حیرانه شي نو هغه چې لږ مخکې وګوري هغه ځای کې یو بل سړی پروت وي چې هغه ژوندی پاتې شوی وي نو هغه چې زر ورشي او هغه وګوري نو هغه مغروره سړی وي چې د دې مذاق یې وړاوه چې هغه سړی ډېر زیات زخمي شوی وي او بېهوش هم وي هغه زر لرګي او پاڼې راغونډې کړي او یو وړوکی شانچت جوړ کړي او د دې سړي مخې ته یې کېږدي چې په ده باندې نور نه راځي اوس لږ وخت پس هغه سړی په هوش کې راشي نو دا جینۍ ورته وویل چې په هغه جهاز کرش کې زموږ ستا نه بغیر بل څوک هم نه دي بد شوي هغې نه پس هغه اور بل کړي او یو کپ پې پوخ کړي او هغه هغې سړي له ورکوي نو هغه وي د یو مالداره سړي زوی هغه چې دا وګوري بیخي اړو زړه کېدونه چې دا وخورم خو مجبورن اوس هغه دا خوراک هم وکړي خو هغه جینۍ ځان نه ناستې او ډېره زیاته خوشحاله شي او هغې ته داسې لګېدو چې ډېر وخت پس زه د یو قید نه آزاد شومه خو د دې الټا هغه سړی وي هغه په دې ځای کې ډېر زیات تنګ وي ولې چې د هغه نخرو او پرسنالټي سره دا ځای سوټ نه کولو او هغه دا سوچ کوي چې داسې څوک راشي موږ د دې ځای نه وباسي اصل کې د دې حادثې شروعات اچانک ونه شو د دې کهانۍ شروعات تارونه د یو بل ځای نه راځي د دې کهانۍ شروعات د یو ډېر چمکېدلي افس نه کېږي چلته دا لنډه نومي جینۍ ډېر محنت سره کار کوي په دې سوچ باندې چې یو نه نیمروز به زما پروموشن وشي خو دلته د دې مشر ډونوون ایک نمبر حرامي سړی و هغه د دې په محنت باندې اوبه واړوي او هغه د دې محنت خپل محنت وګڼي چې د دې د وجې دې خپل عزت اوچت کړي د دې خلکو په نظر کې خو لنډه چې به په دې افس کې کار کوو دې سره به چا هم خبرې نه کولې دا به خلکو ته ډېره عجیبه لګېده او نه به دا چا ځان سره بوتله خو د هغې باوجود به هم لنډه ډېره زیاته خوشحاله وه په دې امید باندې چې د دې کمنۍ کم مشر دی هغه ته پته وه چې دا یو ډېره محنتي جینۍ ده او هغې نه پس یې دې له غټ سیټ ورکو خو لنډه ته هم دا پته وه چې د دې کمنۍ مالک زوی برډلي کیني نو کیدای شي چې هغه ما له دا سیټ راکړي اوس چې سروزې پس برډلي د دې افس مالک جوړ شي نو هغه خپل ملګری ډونوون د دې ځای مشر کړي نو لنډه چې دا وګوري هغه د جواب غوښتو دپاره سیده برډلي له راشي نو برډلي ورته دا وویل چې ما ته پته راته یو ډېره محنتي انسان یې خو ستا پرسنالټي داسې نه ده جوړه چې تا زه د دې ځای مشره کړمه خو برډلي ورته دا وویل چې موږ یو بزنس میټینګ له ځو نو تا به ځان سره بوځو دراصل دا دواړه چې کم دي دا د سم نه و دوی ته د لنډه د دماغو ضرورت و د دې د وجې دی ځان سره بوتله خو هغه ځای کې اچانک د برډلي منګیتره راشي چې لنډه دا هغه ځای نه څنګه تلل نو برډلي ورته دا ووایي چې ته د خپلې صفایۍ هم خیال ساته ته په خپل افس کې ناست یې خوراک کوې او صفایۍ خیال نه ساتې چې لنډه دا ووري نو هغه ډېره په خفګان سره دغه ځای نه را روانه شي اوس کهاني شروع کېږي دغه جزیرې نه چې لنډه ډېره زیاته خوشحاله وي نو چې برډلي دا وګوري هغه ډېر زیات حیرانه وي چې تر اوسه پورې دې د مدد دپاره چاته ولې ونه وي نو لنډه ورته دا ووایي چې زه مصروف هم دغه شیزونه راجمع کولو کې چې کم به مونږ دلته ژوندي ساتي نو د دې دواړو په منځ کې بحث شروع شو نو برډلي ورته دا ووایي چې روه مه زه ستا بوس یم ته به زما هر یوه خبره منې نو لنډه چې دا ووري هغه خپل سامان راواخلي او د هغه ځای نه لاړه شي او برډلي په خپل حال باندې پرېږدي اوس چې نور څنګه کوشي او تیاره خوره شي نو یریدونکي اواز یې دې ګیر کړي نو دې پوه شي چې دلته د بوس سټیټس نه چلي او دلته د اوسېدو طاقت چلي په سبا باندې برډلي ودوي او لنډه وله راشي چې د څکلو اوبه هم ورله راوړي او هغه ورته دا ووایي چې صفا خبره درته کومه دلته به ته په ما خپل روب نه چلې دلته به زما چلي چې زه درته سوی یم او هغه ورته دا اوس ووایي چې زه دلته د ځنګلي خنزیر شکار کومه ولې چې هېڅ پته نه لګي چې موږ به دلته څو ورځو پورې یو اوس لنډه په هغه ځنګل کې ګرځي د شکار دپاره اچانک یو ځنګلي خنزیر د دې مخې ته راشي چې دا پې اچانک حمله وکړي خو هغه ډېر خطرناک خنزیر وي هغه په دې باندې مسلسل حمله کوي خو لنډه
لنډا ډېر په مشکل سره دغه خنزیر شکار وکي او په وینه کې لت پت وي خو دغه باوجود هغه دغه خنزیر شکار وکي او دغه نه پس هغه خپل ځای ته راشي او د ماسختن ټیم کې خپل شکار پوخ کی او د دې دوه په منځ کې ډېر ښه خبرې موشي په سبا باندې لنډا یو جرنیل راشي چې هغه دا وګړي ډېر زیاته خوشاله شي او هغه دا چې زه بدل ته ولامبم خو دغه ځای کې اچانک یو کشته تیریږي نو هغه چې څنګه د چغې د پاره ورمنډه کوله نو هغه زه ودرېږي ولې چې هغه دا وین چې په افس کې کومه زندگی زما ده هغه ډېره بیکاره ده دلته دغه زندگی تیروم چې کومه زه غواړم او هغه نه پس لنډا خپل ځای ته راشي او هغه د دې باره کې برډلی ته ونوي نو برډلی چې دا وګوره هغه ډېر زیات غوسه وي چې 2 هفتې وشوي چې د دې جهاز کریش شوی دی او تر اوسه پورې تا دا سیګنل جوړ نکو چې د مونږ د مدد لپاره څوک راشي نو اوس برډلی دا فیصله وکړه چې زه په خپله یوازې اوسېږم لنډا ولې دا تانه ورکي چې دی د یو مالدار پلار نافرمانه اولاد دی نو برډلی ورته وایي چې زه تا د نوکرۍ نه وباسم نو لنډا ورپسې په خندا شي او هغې نه پس برډلی په هر یو کار کې فیل شي تر هغې پورې چې هغه حشرات خوړل شروع کړل بل خوا لنډا ښه په مزې باندې زندګي شروع کړې وي او داسې لګېدو چې دا چوټیانو باندې راغلې ده اوس دلته برډلی پوه شو چې د لنډا نه بغیر زه دلته هېڅ شیم نه یم هغې نه پس هغه لنډا له راشي او معافي ترې وغواړي خو لنډا هغه معاف کړي او هغه ورته دا ووایي چې ما له دا خوند نه راکوي چې زه چا سره ظلم زیاتې وکړم اوس لږ وخت پس دوی د غر په یو چوټۍ باندې خیږي چې لږ خطو نه پس دوی په یو نرۍ لاره باندې تیر شي او دا غځې نه د سمندر نظاره ډېره زیاته ښکلې ښکارېده هغې نه پس لنډا دوی پوه کړي چې کوم بوټي ډېر زیات زخریله دي اوس چې دوی واپس څنګه تلل نو دغه ځای کې د لنډا خپه وښویږي او سیده سمندر طرف ته پرېوتو والا وه خو برډلي زر د هغې مدد وکړي او بری راوخیږي او دا بچ کړي دراصل دا د انسانیت په ناتې دپاره بچ نه کړه دا د دې دپاره بچ کړه چې دلته زه د دې د وجې ژوندی اوسېدی شم اوس دوی واپس راشي او ځان له خوراک تیار کړي په سبا باندې چې لنډا راپاسي یو ډېر تیز سمندري طوفان د دې طرف ته را روانو او دوی ډېره په مشکله باندې ځان دغه طوفان نه بچ کړي او یو ګوفې ته راشي او خپلې لمدې کپړې وباسي ولې چې یخني وي نو چې څنګه طوفان شانت شي نو لنډا چې راپاسي هغه وګوري نو هغه ځای کې برډلي نه وي هغه چې بهر روزي نو برډلي یو کیمپ تیارو هغې نه پس دا دواړه په یو ځای باندې مضبوط کیمپ تیارول شروع کی چې دا ځل لږ بره شروع کی چې طوفان مونږ ته څه نقصان رو نه رسوي اوس چې دوی خپله جونګړه تیاره کی نو برډلي د لنډا شکریا ادا کړي او دا ورته ووایي چې تا ما ته دلته د زندګۍ تېرولو چلو خو نن شپه به خوراک زه تیاروم خو افسوس دا د دوستۍ لاس نه و د دې د شاته یو ډېر غټ سازش پټو اوس چې څنګه لنډا روټۍ وخوري ورو ورو د هغې طبیعت خراب شي ولې چې برډلي په هغه خوراک کې زهر اچولي وو اصل کې ده دا غوښتل چې زه د لنډا نه ټول هر څه واخلم او یو غوړه شان کښتۍ جوړه کړم نو دې ځای نه وتښتم خو کوم سړی چې په عامه زندګۍ کې خپل ژوند صحیح نشي تېرولی نو هغه به د دې د سمندر لهرونو څنګه مقابله کوي یو تیز لهر پرې راشي او دې سیده سمندر کې ډوبېدو والا یي چې لنډا بیا هماغه ټایم راشي او دې بچ کی او هغه هر څه هېر کړي او بیا هم برډلي بچ کی برډلي دومره بیکاره سړی و چې هغه هغه زهر هم کمه چولي و چې د دې د وجې لنډا ته ډېر نقصان ونه رسېدو هغې نه پس چې په لنډا خوراک وکړي نو هغه پکې داسې زهر میلو کړي چې دې سره برډلي پیرالایز شي او هغه ړکېدی هم نه شو صرف یې دماغو کار کوو نو لنډا هغه ډېر زیات ټورچر کړي او ورته دا ووایي چې په دې ځای کې هر څه زه یم زما نه بغیر ته دلته هېڅ شیم نه اوس چې برډلي هم دا وګورو نو هغه پوه شي چې دلته به زه د دې هر یوه خبره منم یو ورځ لنډا کار کوو نو هغه د لرې نه کښتۍ وویني او په هغه کښتۍ کې بل څوک نه بلکې د برډلي منګیتره وه نو هغه چې دا وګوري ډېره زیاته حیرانه شي خو لنډا زر د برډلي منګیتر او هغه بوټمین سره ملو شي نو په لاره کې دې ته پته لګي چې د دې دواړو نه علاوه بل څوک رانغلل نو د هغې په دماغو کې شیطاني ترکیب راشي هغې نه پس هغه دا دواړه هغه غر ته وخېجي او هغه نری لار باندې راولي نو د برډلي منګیتره چې لږه مخکې لاړ شي د هغې خپه وښویږي او د سمندر طرف ته پرېوتو والا وي نو هغه سړي د جوري د بچ کېدو کوشش یې کوو خو لنډا پرې د شاته نه حمله وکړي او دا دواړه سیده ښکته پرېوځي او قتل یې کړي او هغې نه پس چې لنډا خپل ځای ته راشي نو هغه ډېره زیاته پریشانه وي او خفه وي نو برډلي چې دا وګوري هغه پوه شي چې لنډا ما نه څه ناڅه پټوي او لنډا ټول کارونه پرېږدي او ډېره زیاته خفه پرته وي نو هغې نه پس برډلي یوازې شکار دپاره راشي نو هغه ځای کې هغه یو ځنګلي خنځیر وویني خو لږ مخکې چې وګوري هغه ځای کې هغه یو لاش وویني نو هغه چې ولې جوخ راشي او دا وګوري نو ډېر زیات غوسه شي او هغه پوه شي چې دا کار د بل چا نه بلکې د لنډا دی هغه لنډا پسې په غوسه باندې راشي او هغه ګوتمه ورته وښیي نو لنډا چې دا وګوري نو هغه ورته دا ووایي چې دې سره زما هېڅ تعلق نشته خو لنډا ورته د دروغ خبرې جوړولې چې دلته دا اکسیډنټ د دې وشو د دې د وجې ما تا ته د دې باره کې نه وي خو دلته برډلي اوس پوه و چې لنډا ما ته دروغ وایي او هغه ورته چاړه وښیي نو اوس دلته لنډا هم پوه شي چې زه اوس بچ کېدو والا نه یم هغه زر د ځنګل طرف ته منډه کړي چې برډلي ورپسې شاته ورمنډه کړي خو لږ وخت پس د دې دواړو په منځ کې یو ډېره مضبوطه جګړه شروع شي چې دا دواړه یو بل ډېر زیات زخمي کړي کله په یو بل چکونه لګي او غوښې بیلوي یو بل نه کله د یو بل نه سترګې وباسي اوس برډلي ډېر زیات زخمي شي او هغه زر د ګڼ ځنګل طرف ته منډه کړي نو هغه ځای ته راشي چې لنډا به دې د دې ځای نه اکثر منې کوو نو هغه چې دا وګوري هغه ځای کې یو خطرناک ځنګل نه بلکې یو ډېره ښکلې شان ویله وه نو هغه چې هغې ویلې ته دننه راشي نو هغه ځای کې ټول د خوراک سامان پروت دي دغه ځای کې اچانک په
سپیکر باندې आवाज راشي دا आवाज د بل چانه بلکې د لینډا و هغه ورته ټول رښتیا وی او ورته دا وی چې ماته د دې ځای باره کې مخکې نه پته لګېدلې وه کله چې هغه کښتۍ راغله نو دغه کښتۍ پسې شاته ور روان ومه او هغه دې ویلې سره ودرېده هغه پوه شو چې دلته به ډېر ښار څه پراته وي هغه به اکثر دلته راتلو ښه خوراک به یې کوو د عیش زندګي به یې تېروله د دې د وجې دې د دې ځای نه تلل نه غوښتل د دې د وجې دا د برېډلي منګیتره او هغه سړی مړ کي چې دلته د دې راځي هغې نه پس هغه ټوپک په لاس بهر روځي خو برېډلي ډېر زیات ویرېږي او هغه ورته د دروغو کهانۍ شروع کړي ورته دا وایي چې ته زما ډېر زیاته خوښه شوې او دلته اوس زه تا سره ټول زندګي تېرول غواړم نو لینډا د ده په خبرو کې راشي چې برېډلي پې اچانک حمله وکړي او هغه ټوپک ترې واخلي او یو مسکان ورته وکړي ورته دا وایي چې بس اوس ستا کیسه ختمه ده خو هغه چې څنګه ټریګر دباو کړي هغه اوریجنل ټوپک نه و هغې نه پس لینډا یو د اوسپنې بیټ راواخلي او په هغې باندې برېډلي ډېر زیات ووهي او اخر کار یې قتل کړي اوس د هغې نه پس موږ یو کال ټایم ګورو چې هغه جهاز کریش کې ړومبۍ لینډا وه چې بچ شوه او هغې په دې باندې یو کتاب هم ولیکو چې هغه ډېر زیات مشهور شو چې د هغې د وجې دا ډېره زیاته مالداره شوه او هغې نه پس موږ دا وینو چې په یو ډېر عالیشان ګاډي کې ناسته ده او دې سره دا کهاني ختمه شي دوستانو که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ